کوچنی اختر ته صدرې جوړوم هګۍ به ماتې پکې وړم هغه علاقې هګۍ در سره کړ اوس پنډه څه کوې بخښنه غواړم خوښ خو نه سوې یا خبره واورئ ګراک رالی زیری یم در باندې راځه صاحب خدای دې راوله یا ته یې دلته خو به یې غل نه یې لیدلی د سهار راسي مې ولاکه د ګراک صاحبه ته چیرې ځغلې زموږ په دوکان کې د دنیا هر شی وال صحیح وایي اوس به زه تا ته یو ډېر ښایسته کوټ درښکاره کړم صاحبه ته خو دا زموږ کوټ واغونده د دې فیشن اوس ختم سو ته ما پېژنې د دا ترا کوټو څخه خلک اوس دلته کان جوړوي د ځوځانو کړي زره ځنو باسه سړی وایي د غویي څه سرمن باسي راکشه که صاحب دغه دی دې ته نو کوټ وایي ښایسته کوټ صاحبه پزم په صفا کولی سي ته چپ څه په پسه تړلې ښه دا کوټ به ستا سره ډېر خوند وکړي لوی سړی کوټ نه چیرې اخلي په څه وخت ساسو کوټ نه غواړم زما خبره خو واورئ نه غواړم کوټ نه غواړم کوټ کوټ نه ګوټ غواړي کوټونه خو ما په کباړي والا خرڅ کړل ګړنګنه تا د چا و چې هغه پر کباړي والا باندې خرڅ کړه ځه ورک شه دا لیونی خو در ګوره دغه ته زیتونه وباسم شاباس ته دا یوه پښه پورته کړه دغسې آفرین اوس دا بله پښه هم پورته کړه شاباس ګوره دغه دی دا څه کیسه ده لکه مې سر راته خلاصېږي دغه دی هغه پرتوک وی پتلون هلې کوټ چې نو باسي پتلون ور واغوندئ پلس خدای دې راوله ستړي مه سي چپ سئ د لاسه زما څه د بینک خل لاړئ اوس زه څه وکړم اوس به زه تا نیسم زمونه صاحبه شپږ مهینې پنځه دېرش کوچنیان لرم زه ډېر غریب سړی یم صاحبه صاحبه موږ رښتیا درته ویل ودرې داخلته شاوخوا ګورم بېرته دلې راځم ښکلې وګوره ولې ته نه وځنډېدې په ما خو ډېر فساد وسو څه خوارۍ مې ځان را خلاص کړي زما خبره په غور واوره زما کالي مې د درزي په دوکان کې د ناپ دپاره ایښي دي په جیب کې مې کاغذ پاته سوی دی د بینک نمبران پر لیکلي دي ته به ورځې د جیبه څه بې نمبران راکاږي چې زه یم مه پرېشانه کېږه سې راوړم څه شو هغه د میراث پتلون څه څه به به د پتلون کې به یې خوشمړې مشمړې نه وي پاته سوي ته واده شي زه وګورم کاغذ یارانو د پتلون نه څه مې دا کاغذ